پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر. په دې خپرونه کې د افغانستان پوهنتونونه درپیژنو او تجربې درسره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو چوپړ ته راغلی یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې په هیواد کې د فعالو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موضوع پیژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خپرونه کې غواړم شرق د لوړو زده کړو خصوصي موسسه در وپیژنم. په دې هیله چې خپرونه به مو خوښه شي او تر پای شیبو پورې به راسره ملتیا وکړئ. شرق د لوړو زده کړو خصوصي موسسه. شرق د لوړو زده کړو موسسې د لومړي ځل لپاره د یو تعلیمي مرکز په توګه په 2010 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. د دې موسسې علمي مرستیال ښاغلی زین الله صافی وایي هغه وخت یې په دې علمي مرکز کې په 3 برخو انجینري، کمپیوټر ساینس او د پیښو د خطرونو راټیټولو په برخه کې د 2 کلونو پروګرامونو په درلودلو سره محصلینو ته زده کړې ورکولې. په 2012 کال کې خپله موسسه له لوړو زده کړو وزارت سره عملاً ثبت کړه او نوموړي وزارت ورته د لوړو زده کړو په برخه کې د فعالیت جواز ورکړ. ښاغلی صافی وایي د لوړو زده کړو په برخه کې له پیل سره سم 2 پوهنځي ساینس او اقتصاد د لوړو زده کړو وزارت په منظورۍ د دې موسسې په چوکاټ کې فعال کړل. دی وایي ساینس پوهنځي 2 ډیپارټمنټونه، کمپیوټر ساینس او د پیښو د ګواښونو راټیټولو ډیپارټمنټونه درلودل. کمپیوټر ساینس او د پیښو د ګواښونو راټیټولو ډیپارټمنټونه درلودل. په اقتصاد پوهنځي کې اداره او تجارت ډیپارټمنټ درلود او په همدې پوهنځیو کې محصلین جذب کړل. شرق د لوړو زده کړو مؤسسه په 2010 میلادي کال کې د ISTT په نوم باندې چې انسټیټیوټ اف سسټینیبل اینڈ ټیکنالوژي په نوم باندې د وزارت معارف د چتر د لاندې خپل کار شروع کړو. په هغه وخت کې 2 کلن پروګرامونه لرل. هغه 2 کلن پروګرامونه هم انجینري بخش کې او هم ډیزاستر مینجمنت، کمپیوټر ساینس او د بزنس ایڈمنسټریشن په برخه کې وو. نو د شرق د لوړو زده کړو مؤسسه په 2012 میلادي کال کې د وزارت تحصیلات عالی سره په 65 نمبر باندې ثبت او رجستر شوله چې د دې مؤسسې د آغاز په وخت کې موږ ته د 2 پوهنځیو چې یو د ساینس پوهنځی دی او یو د اقتصاد پوهنځی، بیا د ساینس د چتر د لاندې موږ ته 2 ډیپارټمنټونو اجازه راکړل شوه چې یو یې د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ او دوهم یې د ډیزاستر مینجمنت یا د پیښو د ګواښونو د راټیټولو مدیریت په نوم باندې د ساینس د چتر لاندې کار شروع کړو او د اقتصاد د پوهنځي د چتر د لاندې مونږ د اداره او تجارت ډیپارټمنټ لرو. دغه موسسه له پیله تر اوسه پورې همدا 2 پوهنځي او 3 ډیپارټمنټونه لري. د ښاغلي صافي په خبره چې په 2018 کال کې لږ تر لږه 900 محصلین درلودل. دی وایي اوس مهال شرق د لوړو زده کړو موسسه په خپلو 2 پوهنځیو کې د 200 په شاوخوا کې محصلین لري چې 93 سلنه یې نارینه او پاتې نور یې ښځینه محصلین دي. ډیری پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې هڅه کوي چې کال په کال یې د پوهنځیو او محصلینو شمیر زیات شي. خو دا چې ولې د تیرو 2 کلونو په پرتله د شرق د لوړو زده کړو موسسې د محصلینو شمیر کم شوی په اړه یې ښاغلي صافي څه ونه ویل. په موجوده وخت کې د آغاز نه تر اوسه پورې شرق د لوړو زده کړو مؤسسه همدغه 2 پوهنځي کوم چې د ساینس او د اقتصاد پوهنځی دی چې بیا د ساینس د چتر د لاندې چې ما مخکې ذکر کړل یو د مدیریت کاهش خطرات په نوم باندې ډیپارټمنټ او دویم ډیپارټمنټ د کمپیوټر ساینس دی او د اقتصاد د چتر د لاندې د اداره او تجارت ډیپارټمنټ. تقریبا د شرق په لوړو زده کړو مؤسسه کې مونږ په 2013 میلادي کال کې 263 محصلین لرل، خو په 2018 میلادي کال کې دا کچه لوړه وه چې مونږ تقریبا 943 محصلین لرل چې د هغې د جملې څخه کرنټلی مونږ په 2013 میلادي کال کې 93% محصلین نارینه
او 2% محصلین موږ ښځینه لرل. نو تقریبا که چېرته موږ حساب وکړو د 203 2% تقریبا د 80 کسان زموږ فیمیل یا نجونې وي او دا ریسټ اف سټوډنټس چې وو دا زموږ میل. له پیله تر اوسه پورې شرق د لوړو زده کړو موسسې له خپلو فعالو پوهنځیو څخه لږ تر لږه 400 محصلین د لیسانس په کچه ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي چې ډیری یې اوس په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو بوخت دي. دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې وخت نا وخت پکې طبیعي پیښې رامنځته کیږي، نو د پیښو د خطرونو راکمولو څانګې ته په دې برخه کې ډېره اړتیا لیدل کیږي. له دې څانګې څخه فارغ محصلین کولی شي چې خلکو ته د زلزلې، سیلاب، غره ښویدنې او نورو طبیعي پیښو پر مهال د ځان ساتلو په اړه عامه پوهاوی ورکړي. تر اوسه پورې شرق د لوړو زده کړو مؤسسې په 2019 میلادي کال کې 243 محصلین ټولنې ته په مختلفو څانګو کې چې ما مخکې ذکر وکړو چې د اقتصاد او د ساينس په برخو کې په 2019 میلادي کال کې 243 محصلین مفارغ کړي او په 2013 میلادي کال کې 248 چې ټوټل مجموعه 491 محصلین کې. شرق د لوړو زده کړو موسسه کې د تدریس چارې د لږ تر لږه 9 استادانو لخوا مخته وړل کیږي. د ښاغلي صافي په خبره د لوړو زده کړو وزارت لایحه ده چې باید د پوهنتونونو استادان هغه که دولتي او یا هم خصوصي وي لږ تر لږه د ماسټرۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې ولري. دی وایي 3 تنه استادان یې د ډاکټرا، 15 یې د ماسټرۍ او پاتې 21 نور یې بیا د لیسانس تر کچې پورې لوړې زده کړې لري. نوموړی وایي هڅه یې دا ده چې په نږدې راتلونکي کې هغه استادان چې لیسانس دي په کور دننه او یا هم بهر کې د ماسټرۍ په پروګرامونو کې شامل شي. د شرق د لوړو زده کړو مؤسسه د تحصیلاتو د وزارت سره مونږ یو MOU یا قرارداد لرو چې کوشش وکړو چې زموږ ډېر استادان د ماسټرۍ او د ډاکټورا په کچه وي چې د هغې د جملې څخه مونږ په موجوده وخت کې 15 ماسټر استادان چې هغوی د ماسټري ډیګري لري مونږ سره اوس فعل حال دایمي استادان دي او 3 پکې PhD دي چې دوی یعنی د ډاکټورا په کچه زده کړې کړي چې دوی په ډیزاستر مینجمنت ډپارټمنټ کې او یو هم په اداره او تجارت ډپارټمنټ کې دی او دا نور ریمیننګ 21 استادان چې دی هغوی مونږ سره د بیچلر یا د لیسانس په کچه زده کړي. دغه موسسه د کابل مرکزی پوهنتون سربیره په کابل ښار کې د فعالو لږ تر لږه 80 خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو سره علمي او اکاډمیکي اړیکې لري. د دې موسسې علمي مرستیال وایي د کابل پوهنتون سره د یوې هوکړې له مخې د دې پوهنتون د پیښو د خطرونو راکمولو برخې له کوریکولم او تجربو څخه ګټه اخلي. د موسسې محصلین یې د عملي زده کړو لپاره هلته ورځي او دغه راز د دې پوهنځي محصلین کله ناکله په هغه ورکشاپونو کې برخه اخلي چې د شرق د لوړو زده کړو په موسسه کې جوړیږي. ښاغلی صافی وایي تیر کال یې د کابل پوهنتون د پیښو د خطرونو راکمولو څانګې محصلینو په هغه 10 ورځني ورکشاپ کې ورسره برخه واخیسته چې د شرق د لوړو زده کړو په موسسه کې جوړ شوی و. د دې ترڅنګ شرق د لوړو زده کړو موسسه د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې غړیتوب هم لري چې وخت نا وخت په اتحادیه کې د غړو پوهنتونونو او لوړو زده کړو له موسسو سره په اړیکه کې دي او خپلې تجربې سره شریکوي. د کورنیو پوهنتونونو د کابل د پوهنتون سره موږ خپل یو MOU لرو د مدیریت کاهش خطرات او حوادث په برخه کې چې هغوی سره پریکټیکل زموږ محصلین هلته ځي او د هغوی محصلین موږ سره خپل زده کړې شریکوي. په 2018 میلادي کال کې موږ د فلډ سیمولیشن په نوم باندې یو ورکشاپ لرلو 10 ورځنی ورکشاپ چې په هغې کې موږ د کابل پوهنتون د ډیزاستر مینجمنت او د انوایرمنټل ساینس د فاکولټي محصلین هم په هغې کې ګډون کړی یعنی شرق ته راغلي او د دې سهولتونو نه برخمن شوي وو. نو موږ د کابل پوهنتون او همدارنګې د اتحادیه د پوهنتونونو اتحادیه چې ده چې تقریبا په هغې کې 3 اتیا پورې د کابل پوهنتونونه دي شخصي پوهنتونونه هغوی سره مو مثبتې اړیکې د همیشه په جلسو کې شرکت. دغه موسسه د خپلو محصلینو لپاره مجهز کتابتون لري چې د فعالو پوهنځیو ټول کتابونه پکې موجود دي او ترڅنګ د مطالعې لپاره پراخ او منظم ځای هم لري چې محصلین کولی شي وخت نا وخت له دې کتابتون څخه ګټه واخلي، مطالعه او څیړنه پکې وکړي. ښاغلی صافی وایي په دې کتابتون سربیره په کابل مرکزی پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز سره یوه هوکړه لري
چې په هغه مرکز کې د پیښو د خطرونو د راکمولو په برخه کې لږ تر لږه 10,000 ټوکه کتابونه شته او د شرق د لوړو زده کړو مؤسسې محصلین کولی شي په آنلاین ډول دغه کتابتون ته ننوځي او د خپل اړتیا وړ کتابونه په وړیا ډول ډاونلوډ کړي. زمونږ د شرق لوړو زده کړو کې مؤسسه کې کتابتون تقریبا دا سپیس چې کوم دی 10 متره سلورو کې دی چې تقریبا احاطه 40 متره کېږي داخلي احاطه. نو په دې کې موږ د محصلینو دپاره په 3 ډیسپلینز کې د څومره چې زموږ په کریکولم کې کتابونه ذکر شوي دي هغه ټول د هر یو کتاب 5 کاپیانې موجود دي. د دې نه علاوه موږ په سوشل یا سیاسي برخو کې هم کتابونه لرو. خو د دې سره سره موږ د ACKU چې افغانستان سنټر اټ کابل یونیورسيټي په نوم باندې دی چې هغه تقریبا 10,000 کتابونه د ډیزاستر مینجمنت آنلاین برخه کې لري. هغوی سره هم یو MOU مو امضا کړی او زموږ محصلین کولی شي چې هغه په آنلاین یا په الکترونیکي طریقې سره هغې نه کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړي او مطالعه کړي. د لوړو زده کړو په دې مؤسسه کې د ورځې په 3 وختونو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. ښاغلی صافی وایي دا چې په خصوصي پوهنتونونو کې ډیری هغه کسان نوملیکنه کوي چې تر څنګ یې په نورو کارونو هم بوخت وي. نو هڅه یې کړې ده چې د محصل اړتیا ته په کتو ورته درسي ساعتونه هم برابر کړي. دی وایي سهار وختي له 5 تر 8 بجو له 9 تر 12 نیمو او دریم ټایم یې هم د مازدیګر په 15 بجې پیلیږي او د ماخوستن تر 8 بجو پورې دوام کوي. د شرق په لوړو زده کړو مؤسسه کې 3 ټایمه تدریس کیږي چې د سهار وختي ټایم دی چې هغه موسلی په بهاري سمستر کې یا په سرلني سمستر کې په 15 بجې شروع کیږي او تر 8:30 پورې دوام کوي. دویم راوند یا دویمه برخه محصلین چې راځي هغه په 9 بجې کلاسونه شروع کیږي او تر 12:30 پورې دوام لري. او دریم چې د ماښام ټیم دی چې هغه کلاسونه په 15 بجې شروع کیږي او تر 8 پورې دوام کوي. شرق د لوړو زده کړو مؤسسې د خپلو محصلینو لپاره د اکاډمیکه فضا رامنځته کولو ترڅنګ د زده کړو په عملي برخه کې هم ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې 3 محصلین د لا نورو زده کړو او تجربو ترلاسه کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته استولي دي او دغه لړۍ به دوام ولري. ترڅنګ یې غواړي په راتلونکي کې د سپورت کمیټه او د کمپیوټر ساينس او ادارې او تجارت پوهنځیو محصلینو ته د عملي زده کړو په برخه کې د سافټویرونو جوړولو او تجارتي اندونو شریکولو کمیټې هم جوړې کړي. دا چې د لوړو زده کړو دغه مؤسسه د یوې بلې مرستندویه مؤسسې لخوا ملاتړ کیږي نو د خپلو محصلینو لپاره بیلابیل تخفیفونه هم لري. ښاغلی صافی وایي د ممتازو محصلینو بېوزلو معلولو او یا هم هغه کسانو لپاره چې د کوم بنسټ له لوري دوی ته ورپېژندل شوي وي بیلابیل تخفیفونه ورته په پام کې نیول شوي دي. په اکیډمیک سایډ کې خپل محصلین تقریبا زموږ د ډیزاستر مینجمنت 3 محصلین چې مختلف ملکونو ته د ټریننګ دپاره لیږلي وو چې په دې کې انډیا، فنلینډ او نور د دنیا ملکونو ته د ډیزاستر په برخه کې موږ لیږلي دي. همدارنګې محصلین ته د سپورټس کمیټه لرو چې هغې کې شرکت کولی شي. انټرپرینیورل سوسایټي په پلان کې لرو چې هغه جوړ کړو چې په هغه کې په ازادانۍ سره محصلین د بزنس آیډیا ډیولپ کړي یو بل سره شریکي کړي او په هغه کې کمپټیشن وکړي. دا همدارنګې غواړو چې د سافټویر ډیولپمنټ سوسایټي جوړ کړو چې به هغې هدف بداوي چې زموږ د کمپیوټر ساينس محصلین یو بل سره رقابت وکړي تر څو مختلف قسمه پیکیجونه یا سافټویر جوړ کړي. او د ډیزاستر په برخه کې مونږ یو کمیټه لرو چې هغې ته ویلی شي انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټي. نو هغوی چې د پبلک اویرنس کې کار کوي همیشه کوشش کوي چې خلک آګاه وساتي. د شرق د لوړو زده کړو مؤسسه چې ما اول ذکر وکړو چې دا د یو مؤسسې یا د NGO د طرف نه سپورټ کیږي. مونږ چې د خپل پیس لیول په ډېر لوړه سطحه نه دی خو که چېرته د کاست بینیفیټ انالیسیز وکړو یعنې چې کوم مونږ ټیچینګ یا کریکولم مونږ آفر کوو او کوم چې د محصلینو نه پیسې اخلو نو دې ترمنځ ډېر زیات ګیپ دی. معنا دا چې مونږ کوشش کوو چې سوسایټي یا کمیونټي ته بینیفیټ ورکړو. نو مونږ مختلف قسمه سکالرشپ لرو. یو سکالرشپ داسې دی چې که څوک په خپل ټرم کې لومړی مقام حاصل کړي نو هغې ته د اوریجنل فیس نه 0% ډسکاونټ ورکول کیږي. همدارنګې څوک چې ډس ایبل وي یا مثال په تور جسمی کوم برخه یې خرابه وي موسلی هغوی ته په کم فیس باندې اډمیشن ورکوو. د دې نه علاوه کله چې موږ ته د نهادونو نه محصلین معرفي کیږي نو د هغوی که جنون ریزنز یا پروف یا ثبوت موږ ته شو کړي نو په 100 کسانو کې یو محصل هم فری اخلو.
ښاغلی صافی وایي دا چې موسی نیمه دولتي او په لوړو زده کړو وزارت کې رسما ثبت شوې ده، نو له فراغت سره سم محصل ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي تحصیلي اسناد ورکوي تر څو محصل ترې په اړونده برخه کې ګټه واخلي. دی وایي د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ترمنځ توپیر نه ویني، خو دا چې دولتي پوهنتونونو ډیر کار کړی نو اوس یې د ځان لپاره ځای پیدا کړی دی. د نوموړي په خبره د وخت په تیریدو سره به د خلکو له ذهن دا خبره ووځي چې ګواکې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ترمنځ کوم توپیر موجود دی، ځکه نن سبا په نړۍ کې مخکښ پوهنتونونه همدا خصوصي پوهنتونونه دي. د شرق د لوړو زده کړو مؤسسه چې موږ اول ذکر وکړلو چې دا یو مؤسسه ده چې غیر انتفاعي شکل لري، معنا دا چې دا سیمي ګورنمنت پوهنتون دی، یعنی نیمه دولتي. په دې معنا نو موږ هیڅ کله داسې کوشش نه کوو چې په ایلیګل یا په غلطه طریقه سره محصلین واخلو او یا یې وساتو د ځان سره. نو تر اوسه پورې چې څومره زموږ محصلین ګریجویټ شوي یا فارغ شوي دي، یا علاوه د دې نه چې زموږ محصلین کرنټلی په شرق کې درس وي، نو ډاکومنټس ډېر شفاف او د وزارت تحصیلات عالی د اصولو یا د لایحې مطابق همیشه هغوی ته ورکړل شوي دي او هغوی پاس کړي دي. دولتي پوهنتونونه چې دي په افغانستان کې وخت ډېر شوی دی او هغوی ځان ته یو ځای پیدا کړی دی، خو شخصي پوهنتونونه هم کوشش کوي چې مخکې شي په دې ډګر کې او خپل ځان ته لاسته راوړنې ولري. د موسسې اداره وایي لوړو زده کړو وزارت ته یې د حقوقو، ښوونې او روزنې او دغه راز د کرنې پوهنځي د منظورۍ غوښتنلیکونه سپارلي چې باید په راتلونکي کې ولري. خو دا چې د افغانستان نفوس کم او د پوهنتونونو شمیر پکې زیات دی، نو ولسمشر د نویو پوهنتونونو او په پوهنتونونو کې د نویو پوهنځیو د جوړېدو کارونه ځنډولي دي. ښاغلی صافی وایي که ولسمشر یو ځل بیا د نویو پوهنځیو د جوړېدو امر ورکړي، د پورته ذکر شویو پوهنځیو جوړول یې په لومړیتوبونو کې دي. پلان خو موږ 2-3 پیرې چې د لوړو زده کړو وزارت ته مکتوب ورکړی دی او یا استعلامونه مو هم ورکړي دي چې موږ 3 نوې فاکولټي یا نوې ډپارټمنټونه واخلو، چې هغه یو د حقوقو ډپارټمنټ دی، یو د ایجوکیشن یا د تعلیم او تربیې ډپارټمنټ دی، او بل هم د اګریکلچر یعنی زراعت ډپارټمنټ. خو د دې لپاره چې د کوالټي یا د تضمین کیفیت ایشو ده په افغانستان کې، زموږ کم پاپولیشن یا نفوس چې دی دا کم دی او پوهنتونونو مقدار ډیر دی په افغانستان کې، نو رئیس جمهور محمد اشرف غني دا بند کړي دي تر اوسه پورې. کیدای شي په فیوچر کې دوی کوم پلان ولري چې هغه پوهنتونونه چې کوالټي یا تضمین کې د کیفیت د لوړوي په برخه کې سټرانګر یا مضبوط وي، هغوی ته نور ډپارټمنټونه ورکړي. د شرق د لوړو زده کړو موسسې مشرتابه وایي یوازینۍ ستونزه د ځای نشتوالی او لوړه مالیه ورکول دي. دوی وایي لوړو زده کړو وزارت باید د مکافات او مجازات پروسه په سمه توګه عملي کړي. هغه پوهنتونونه چې په شرایطو برابر خدمتونه وړاندې کوي باید د نویو پوهنځیو د جوړولو اجازه هم ورکړل شي، او هغه پوهنتونونه چې ټاکلي شرایط یې نه دي پوره کړي او د نورو خصوصي پوهنتونونو لپاره هم پر مخ تور داغ ګرځېدلي دي، قانوني چلند ورسره وشي تر څو خصوصي پوهنتونونه خپل ارزښت وساتي. د لوړو زده کړو وزارت سره مو کوم خاصې ستونزې نشته دی، مطلب تر اوسه پورې چې زموږ څومره کارونه دي په ښه شکل سره مخ کړل شوي دي. خو بیا هم که چېرته ټولو پوهنتونونو ته یعنی ویلیو ښه ورکړل شي او څوک چې په کوالټي کې یا د درس په ورکونه کې د نورو پوهنتونونو مخکې وي، نو هغوی ته د نورو ډپارټمنټونو اجازه ورکړل شي تر څو پرفارمنس په مارکیټ کې ښه وي. یوازینۍ ستونزه چې موږ اوس فلحال ورسره مخامخ یو زموږ د رینټډ بیلډینګ دی چې موږ په کرا باندې نیولې سواله دی. که چېرته دولت موږ سره په دې برخه کې کومک وکړي نو کیدای شي چې موږ د دې نه ښه پلانونه ولرو او محصلینو ته چې څه کریکولم اکټیویټیز دي په هغې کې نور هم ښه والی. د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو د پوهنتون دا خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی خدای سپارم. ښې چارې.